بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ افیکس چینل. په دې ویډیو کې مونږه د ډیلی افیکس دریم پړاو ته ځو او دریم پړاو کې مونږه مهم درس وایو چې هغه اکونومیک کلندر دی. او ان شاء الله دا ټول مینوګانې مونږ ویلې. ډیلی افیکس تاسو څنګه راړوئ؟ ګوګل ته ولاړ شئ. ګوګل کې به تاسو ولیکئ ډیلی افیکس. صحیح شو؟ ګوګل کې به تاسو ولیکئ ډیلی افیکس. دا ګول ته موږ تیار سرچ کړو. دا ډیلی افیکس دلته راغی. ډیلی افیکس دلته موږ سره راغی. ډیلی افیکس باندې څنګه چې کلیک کوئ تاسو به دغه ویب سایټ کولاو شي. دا مینو دغه شاید دا شکل به تاسو ته کولاو شي. پروفایل به دا کولاو شي. ها و دې کې راځو اکونومیک کلندر مونږ کار کوو. یو مونږ دا تیر لیکچرو کې انشاء الله نه کتلی د ډیلی افیکس باره کې. ډیلی افیکس دا ټول مونږ ویلې چې دا څه کار کوي، تاسو دې استفاده څنګه کولای شئ. دې ځکه دا نیوزونه څنګه تاسو کم نیوز تاسو باید وګورئ، کم ټایم کې تاسو نیوزونه وګورئ. دې ټول باره کې ان شاء الله وغږیدو. اذان سره لیکچر وګورئ، دوه لیکچر شوي دي. ها دې لیکچر کې ان شاء الله وایو اکونومیک کلندر. تاسو ګوره اکونومیک کلندر دې ځنه راډوي شي. دلته ګوره اکونومیک کلندر څنګه په دې رائټ کلیک کوي. دا دې دلته بل مینو کولاو اور شریک اکونومیک کلندر افیکټ چې ولګ ډیلی افیکټس لاندې لیست شوی دی اکونومیک کلندر. دا چې کلیک کوي دلته موږ سره راوختو دې ځکه راوړي. صحیح شو؟ دا د موږ سره اکونومیک کلندر ټول راغی. او کچېره دلته مثال څو ویب سایټ ته تللی نو ویب سایټ کې دلته مارکیټ نیوز ته راشي. مارکیټ نیوز کې اکونومیک کلندر دلته راغی. دا اکونومیک کلندر دلته موږ سره څه شو راغی. دلته دا اوس لوډ کوي. دلته اوس موږ سره اکونومیک کلندر بالکل سیم ټو سیم دا دی. بالکل دا دی راغی. نو اکونومیک کلندر هغې ځای تاسو راډوی شئ او دې ځای هم تاسو بیا دا کوم ځای کې ګورئ. دا اکونومیک کلندر مارکیټ نیوز نه لاندې اکونومیک کلندر به دا کلیک کوئ. صحیح ده؟ ښه اوس دلته راځو په دې ځای کې. دلته راځو اوس موږ سره په دې کې نیوزونو ډولونه څنګه دي. نیوزونو ډولونه موږ سره څو دانې دي. نیوز ډولونه دلته موږ سره ډولونه نه لکه مطلب ټایمونه چې راکړي. ټایمونه موږ سره چې دي یسټرډے، ټوډے، ټومارو او نیکسټ 14 ډیز. مطلب چې راتلونکي سوال له ورځې دي هغې موږ څنګه چې دا کلیک کړو نو د راتلونکو سوال له ورځو خبرونه به سټیپ بای سټیپ موږ ته راښکاره کړي. صحیح شو؟ دلته راځو اول شی کوو. اول د موږ ډیټ سلیکټ کوو. ډیټ مهمه دی. ډیټ ګورو چې آیا د موږ تاریخ په حساب صحیح دی که نه. 29 تاریخ دی نن د 2024 د مارچ. صحیح دی تاریخ، بالکل صحیح. تاریخ مهمه دی. تاریخ دلته صحیح نه هلته غلط تاریخ ته راځي نو ته بیا نیوز نه استفاده نشي کولی. بل د راځو ټایم زون. ټایم زون چې دی ما سلیکټ کړی دی تیاره د افغانستان ټیم سره ما سیټ کړی دی. نو تاسو چارج کې اوسئ تاسو دلته خپل ټایم زون هر ملګری چې تاسو خپل ټایم زون دلته چې کوي سیټ کړئ. دي ځنه دلته لاندې راشي هر یو ټایم زون هر یو ملک چې تاسو هماغه ملک ټایم زون تاسو سیټ کړئ. ټایم زون ځکه سیټ کړئ، ټایم زون مهمه دی ځکه چې کله چې ټایم زون زموږ سیټ نه دلته ګوره ټایمونه دي د سیټ ته. ګوره د سیټ تاسو ګورئ د سیټ دلته موږ سره دا وختونه دي 11 بجې 12:15 باندې دغه خبرونه دا نیوزونه چې په ټیم باندې تاسو ته ونه ګورئ. ټیم نه استفاده په ټیم باندې استفاده نه ونه کړي هغه فایده نه لري. هغه موږ سره کار هم نه کوي، هغه بې معنا دی. نو دې خاطر تاسو ټایم زون سیټ کړئ. دا مهمه دی. او کنټریز کم کنټریز دا فلټر کوي هم شي. فلټر کسو کوي دلته کنټریز څو کم ملکونه والا خبرونه راشي کوم والا را نشي نو هغه هم ته سلیکټ کولی شي. فلټر شي بس بیا چې کوم دی نه په کار ایسته شي کوم دی په کار هغه تا ته راښکاره شي. صحیح شو؟ نو دا موږ سره دا موږ مثال ټول پرې خیر پروا نه کوي. دلته راځو امپورټنس مطلب چې کوم نیوز راځي په هغې موږ څنګه معلومیږي چې ها کمزوری دی قوي دی. هغه موږ سره په دې های میډیم او لو کې معلومیږي. دوی موږ سره 3 پوینټونه دي. نو څنګه چې موږ په investing.com او په ډیلی افیکس کې او فورکس پکچر کې موږ ویلې چې سور رنګ کې او زیړ رنګ کې او اورنج کلر کې ګوره دلته هم کلرز ورکړي دي. ګوره سور رنګ دی، اورنج کلر دی او دلته بیا اسماني رنګ دی. نو دا لو چې دی لو بیخي ایسته کوو. لو ځکه ایسته کوو چې لو موږ سره هېڅ کار نه کوي. لو ډېر کمزورې معنا ورکوي. هغه بیخي مارکیټ کې نه بره مارکیټ بوځي نه لاندې بوځي نو هېڅ فایده نه کوي. هسې فضول زموږ دلته مینو یې ډکه کړې. یا لو مې ایسته کوي ته نه فلټر هم کوي. او دلته های او میډیم باید ځان سره پرېږدئ. لیکلي دي ګوره های امپورټنټ ایونټس او ریلیټیولی لیز لایکلی افورس میجر. ګوره دا په میجر کرنسیانو کې چې دا نیوز راشي ښه کار کوي خو نور کرنسیانو کې خاص کار دام نه کوي. خو بیا هم پرېږدو ځکه چې میجر کرنسیان کې له دا نیوز راشي چې موږ ته پته لګېږي. او دا شیئر کوي هسټوریکلی لیز مارکیټ مووینګ ایونټس ایکسپټ د موسټ ایکسټرا آرډنري آف د سرکمسټنس. صحیح شو؟ نو دا مطلب ډېر کم دی بیخي کم ته ورسره کله دا نیوز مارکیټ وخوځي نور مارکیټ نه خوځي. نو دا چې بیخي معنا نه ورکوي. دا دوه دانې تاسو لیکئ فلټر یې کوئ تیار سیټ یې کوئ. صحیح شو؟ دلته راځو فایند ایونټ. نو څوک چې دلته سرچ کوي غواړي چې ایونټ پیدا کړي مطلب انفلیشن باره کې یا بل باره کې خبرونه ځان ته سرچ کړي دلته هم تاسو څه کولی سرچ کولی شئ. خو سرچ مه کوئ. سرچ ضرور نه دی ځکه چې موږ ډے سلیکټ کړی ټوډے نو نن ورځ تاریخ یې لیکلی مارچ 29 2024. نو دا نن باره کې نیوزونه دي او دومره یې نشته ګنګس کې کنفیوز دي کې ګوره مزید کې خلاص شو.
صحیح شو. دا ټول د نن ورځ څو خبرونه دي، ته فلټر د ضرورت نشته، تاسو هلته فلټر د ضرورت شته او دې ته سر ته ضرورت نشته. بیا که تاسو ډېر مخکینی نیوز سرچ کوئ نام صحیح ده، بیا سرچ کوئ، یا ډېر راتلونکي ډېر وخت بعد کوم نیوز چې راځي هغه سرچ کوئ، سرچ کوئ، هغه خو بیل حساب ده. خو چې کوم مثال تاسو یو ورځ دوه ورځې والا خبرونه ګورئ نو هغه چې پرونه ګورئ خو یسټرډے کلیک کړئ، نه ګورئ نه دا ټوډے کلیک کړئ او سبا نه ګورئ ټومارو کلیک کړئ، نور څه پکې نشته. صحیح شو. ها ګول د میډیم نیوزونه موږ سره تیر شوی. ګوره دلته اول ټایم دی، ټایم موږ سره ټایم مهمه ده. ټایم ګول ته خرڅ شوی، دا خرڅ دی مطلب دا نیوزونه تیر شو، دا سلور به سهار وختي راغلی او دا سلور شل نو سهار وختي راغلی او دا نه او دیر باندې سهار همدغه اوس 100 بجې دی، اوس 11 شپږ دی د سهار، نو دا چې دی 9:30 بجې دا نیوز راغلی او یو نیم ساعت شاوخوا مخکې دا نیوز یا 2 ساعته مخکې دا نیوز څه شوی راغلی، نو دا لاړو. نو دا نیوزونه میډیم او میډیم نم تاسو استفاده بیخي اوس اوله کې خو مه کوئ، بیا کله چې پې پوه شئ په ارامه کوی شئ، خو میډیم نه خاص استفاده هم نه کېږي او کوئ ما بس صرف تاسو اکثریت ګورئ د های امپیکټ نیوز ته، چې کله های امپیکټ وي نو های امپیکټ کې موږ سره 12 او 15 منټو باندې دا خبر راځي. اوس 11 او 6 منټه دي، نو شاوخوا یو ساعت مخکې، یو ساعت بعد، یو ساعت راتلونکي بعد، یو ساعت بعد به دا نیوز راځي په فرانسوي کرنسیانو کې راځي. انفلیشن ریټ به موږ ګورو. ښه انفلیشن ریټ به دلته چیک کوو. انفلیشن ریټ باره کې موږ دا مخامخ چې کوم نوم لیکلی دا یو شارټ نوم لیکلی، دا موږ تېر لیکچرو کې ویلو چې دا انفلیشن ریټ څه معنا ورکوي، جي ډي پي څنګه تاسو ریټ کوي، سی پی آی، ان اف پي، دا ټول باره کې موږ غږېدلي یو. تېر لیکچرونه سره وګورئ په هغې پوهېږئ. بیا هم چا لیکچر پیدا نه کړي زما پلی لیسټو کې یا ویډیوګانو کې، نو ما ته کمنټ باکس کې یا واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ، زه به بیا لینک درو لېږم د خپل ویډیوګانو د ما کومه دې پکاري. صحیح ده. ښه دا موږ سره د انفلیشن باره کې راځي. انفلیشن خو معلومه ده چې زیاتېږي مارکیټ ښکته ځي، کمیږي مارکیټ بره ځي. څه شو د مارکیټ اپوزټ د انفلیشن ریټ. ښه دلته راځو. څه شو دا موږ سره ټول نیوزونه دي. دا ګوره هر ملک چې باره کې چې دی ګوره په ملک کې پولینډ والا نیوز دی، دا چې د ایټالیا والا نیوز دی، ایټالیا والا ما یورو ده، نو د هغوی دلته نورو دقیق کې چې دی investing.com کې یا مطلب فورکس فیکټری کې دلته نوم لیکي، یورو لیکي یا یو اس ډي لیکي، دا شی لیکي. دلته چې دوی چې د ملک نشانه ورکړي، نو دا ایټالیا چې دا یورو اکثریت یورو کې دا نیوز راځي. نو یورو چې کوم کرنسي مطلب یورپین یورو چې دا هغه ټول اس تاثیر لاندې شي کې غورځي. یونایټډ سټیټ امریکن ډالر یو اس ډي ورته چې وایو، یونایټډ سټیټ دا یونایټډ سټیټ کې په شاوخوا 15 بجو باندې دا نیوز راځي. نو دا های امپیکټ دی، دا کورس پی سی پرایس انډیکس والا دی، نو دا نیوز هم راشي، دا هم غټ تاثیر غورځوي مارکیټ باندې. دا ګوره مثال دا 0 بجو باندې دی، نو 0 ما په خیال څو ته وایي 8 بجو ته وایي. صحیح شو. 8 بجو ته شل چې د 8 بجو ته وایي. نو دا موږ سره چې دا په یونایټډ سټیټ کې د فیډ چیر پاول سپیچ دی، نو دا هم غټ تاثیر غورځوي. 8 بجې چې دا شپې خبرونه راځي، نو 8 بجې دا غټ تاثیر غورځولی شي. ښه نو دا چې شو دا د نیوز ریډینګ سټایل شو. دلته موږ سره رنګونه دي، رنګونه به تاسو ګورئ. های امپیکټ دپاره های لیکلی دی او سور رنګ ته هم تاسو ګورئ. صحیح شو. ښه دلته راځو. دلته موږ سره 3 سیکشن دي نور سره. یو اکچوال دی، یو فورکاست دی، یو پری ور لیکلی دی او مطلب پریویس یعنی مطلب تیر چې کومه ریویو وه د هغې باره کې معلومات راکړي. دغه کوم چې پریور دی یا پریویس کوم ډیټا دلته ورکړې ده، دا چې کوم د دې نه مخکې چې کوم دا خبره چې مخکې راغلی و، د دې نه مخکې چې کوم تاریخ باندې دا خبر راغلی و، دا د هغې مکمل شی دی ټوټل دی. بیا دا فورکاست چې دی دا د ډیلی فکس والا د دوی کوم غټ مارکیټ انالایزران چې دی مارکیټ سرچ کوي، هغوی دا نظر ورکړی چې مارکیټ امکان لري چې دې لیوله پورې لاړ شي. نو دا بالکل سیم دغه فورکاست ورکړی چې شاید د خپل لیول نه ونه خوځېږي. نو دلته چې دی مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ خوځېدلی او بره تللی. صحیح شو. نو دلته موږ سره څه شوی، مارکیټ بره تللی دی او دلته مارکیټ د جاپاني کومې کرنسي چې دی هغه مارکیټ سمودې ته بره تللی دی. همدا شانتې دلته ګوره بیا دې کې فورکاست نه ورکړی. نو دوی خپل هغه چې کوم انالایزران دي دوی بې دروغ نه وایي چې فورکاست یې صحیح ونه خېږي یا پوهېږي چې ولله ما فورکاست نه پوهېږم چې د فورکاست څه کېږي، نو هغوی بیا معلومات نه ورکوي. نو دغه حساب سره بیا دلته دوی څه نه ډیټا نه ده شیر کړې. دلته اوس وګوره دوی پریویس کې موږ سره -1.5% او دلته بیا په اکچوال کې موږ سره -3.4 دا نور ښکته راغلی. چې ښکته راغلی دلته مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ دلته په دې نیوز سره دې نیوز ټایم کې مارکیټ لږ ذره نور
کده تللی دې کې وګوره دا به بره تللی ګوره فورکاسټ چې دی 3% دی او مخکینی چې 2.1 او نوی ریټ چې راغی نو 4.6 راغی څه شو دا ټول تاسو د کده کوم ځای کې به چې نه نو دوی سره بیا هغه ان اپ ډیټا نه ځکه دلته نه شیر کړی درته ان اپ ډیټا مطلب دوی سره هغه پوره کوم ډیټا ضرور ده هغه نه پرسنټیج نشو راوستي نو ځکه نه دا شیر کړی چې نه شیر کړی هغه چې کوم سره نه هغه نه شیر کړي درته نو هغه به ته به ټیکنیکل دستا یاد ټیکنیکل نه به ته اندازه و چې دا نیوز راغی دا نیوز اوس امکان کم خو لري چې لاړ شي نو ته ما خواته به ټریډ لګي ټیکنیکل په حساب سره کوم چې بیانې معلومات به غیر استفاده کوي شي صحیح ده بل به تاسو دلته ګورئ د رنگونو ته دلته ګور دا سور رنگ کې دی دا تور رنگ کې دی دا موږ سره شین رنگ کې دی دا موږ سره به سور رنگ کې دی دا رنگ معنا نه ورګي دا رنگ خاص تاثیر نه لري رنگ والی تاثیر نه لري ځکه چې دا رنگ د دې نه دی چې دلته دا جګ دی اټیټ دی دا رنگ د دې نه دی چې فورکاست کې ویل چې 2.3 راځي بالکل 13 دغه سره مساوي ویلو نو دا 13 دغه نه د دوی فورکاست نه جګ نمبر راغی نو دوی چې دا فورکاست نه جګ نمبر راغی بل دا ما خیال غلط کړی دی ځکه دا منفي کې راغلی دی منفي کې 2.6 راغلی نو چې کله د فورکاست نه ټیټ نمبر راشي نو دوی سور رنګ ته وړي لکه دلته تاسو ګورئ دا شین اوښتی دی دلته تاسو ګورئ د فورکاست 3% کړی او راغلی دی اکچوال ریټ راغلی 4.6 راغلی دا بره تللی نو بره چې تللی دا څه شوی سور شوی شین شوی دی نو چې کوم د دې فورکاست نه جګ راځي هغه شین کېږي چې د فورکاست نه ټیټ راځي هغه سور کېږي لکه دلته تاسو ګورئ دلته منفي 15.6 د فورکاست کې او منفي کې څومره چې چا درته ځي هغه کمیږي نو څومره چې مطلب منفي کې ته نمبر جګېږي هغومره مطلب کمیږي نو دلته تاسو ګوره دا خو ریاضي عام دغه دی وګوره منفي 15.5 دی فورکاست کې او دلته چې دی اکچوالي شوی دی اکچوالي راغلی منفي 8.2% راغلی نو نور هم ښکته راغلی د فورکاست هم ښکته راغلی نو دلته سور رنګ ورکړي نو دې رنګو ته مه ګورئ ځکه دا رنګونه هېڅ معنا نه ګورئ دلته فورکاست نشته دا بالکل تور رنګ کې راغلی چې فورکاست نه ساده تور رنګ کې راځي چې فورکاست نو بیا هغه څه چې راځي هغه بیا په دغې کې راځي ابه رنگونو ته وړي چې برته راشي شین او چې لاندې راشي سور کیږي خادل د منګ ویل چې دلته فورکاست اکچوال ریټ نه دی ورکړی چې ډیټا ان اف ډیټا سره نه ورکړي سي دغه بازینو کې نه ورکړي ګوره دلته دا ګوره فورکاست نه دی کړی او بازینو کې اکچوال ډیټا هم نه ورکړي بس وګور اگزامپل اکچوال ډیټا بازینو کې نه ورکړي دلته خو ځکه نه ورکړي چې دا نیوز لا نه دی راغلی چې کله نیوز راشي نو بیا ډیټا شیر کیږي ودل پریوس ته ولاړ شو یسټرډي ته ولاړ شو ګوره دل بازینو کې شاید اکچوال ریټ نه دا ګوره اکچوال دی کې نشته هم سره ان اف ډیټا نشته وګوره د لاندې راځو دې ځکه لاندې راشو دلته دوی سره اکچوال ډیټا هغه کم ډیټا ضرورت دغه سره ان اف شته نو دلته شیر کړی دی کوم چې سره نه و بس هلته نه شیر کړی ورته سره ډیټا نه و ان اف ډیټا سره نه شیر کړی صحیح شو سره نن ورځ موږ سره ډیټا ده دلته راځو دلته راځو د دې مکمل د سان کې دا پوینټ کلیک کوم دلته ګوره دلته چې موږ راشو دلته یو ډیش ورکړي لاندې ته یو ډیش ورکړي دا ډیش کلیک کوم د دې باره کې ټول معلومات راکړي افور ایکسپیکټ خو به خیر معلومات لګ ډیر ورکړي خو دوی سره باغ د دې دغه معلومات وایي چې دا کرنسی په مارکیټ کې څومره تاثیر لرلی شي مثال دا ان فرانس د موست امپورټنت کټګوري کرنسی او دا مطلب دومره فیصد په مارکیټ کې هولډ لري نو دا دې وجه نه مارکیټ کې شکر راځي نو تاثیر ډیر لري دې لپاره دلته معلومات ورکړي بل کرنسی مثال ګورو دلته ګورو یو اس دا کرنسی ګورو دا ناریوز ول هاي امپیکټ لري دې باره کې معلومات ګورو دلته ګورو دا in the United States, the core personal consumption expenditure price indexes provides a measure of the prices paid by the people by the domestic purchases of the goods and services. دا مطلب چې شو دا اوس ګوره انفلیشن دا ګوره مطلب دا د خلک مطلب اوس دا خبر چې راځي نو دا دې نه موږ چې وایو د سمری ورکړي خلاصې ورکړي دا نیوز ولې تاثیر لري دا ځکه تاثیر لري چې دلته د خلک به مکمل دغه نیوز چې راځي دا هغه تیر نیوز چې دا راغلی او د دې نیوز پورې دې میس کې څومره مطلب د اکثریت یو میش کې ډیر راځي د یو میش مکمل هغه سرچ شوی سروې شوی بیا دا نیوز راځي نو د یو میش کې 100% خلکو سودا خرید او فروش کړي هغه دا تاثیر لري عام طور سره خلک څومره سودا کوي دغه چې سودا چې کمپنیانو د فائدہ کمپنیانو نشو دولت ټیکس علي نو هغه ډېر کمپنیانو کې دولتي نو هغه ته ګټه ډېرې ملک په آبادیږي نو چې دا وسوګره دا نیوز دا خبر کړلو چې شوی دی the central bank has a 2% target نو دا وګوره شاید ودا
بره لاړ شي. نو دې خاطر موږ سره څه ده، موږ سره په دې کې دا څه ده، دا نیوز چې کله راځي نو دا نیوز چې راځي نو دلته موږ سره کدا نیوز د اکچوال د پریویس ریټ نه جګ شو نو مارکیټ به د یو اس ډي مارکیټ چې څومره دی هغه به ټول بره ځي، او که چیرې دلته ټیټ راغی نو ښکته به ځي. بله خبره دا ده که دا یو اس ډي نیوز خو تاثیرناک ځکه دی، یو اس ډي موږ لرو میجر کرنسیانې چې لرو لکه سره زر په ډالرو، یورو په ډالرو، دا شان دي کرنسیان لرو، استرالیان ډالر په ډالرو باندې، امریکن ډالرو باندې. نو هغه چې کرنسیانې چې کومې موږ سره هغه بیا چې دلته دغه د یو اس ډي ریټ چې دلته ټیټ شي نو هغه مارکیټ به جګیږي، او که چیرې دا د یو اس ډي ریټ جګ شو نو هغه مارکیټ ښکته کیږي. مطلب د سره زر مثلا اوس دویمه کرنسي موږ سره یو اس ډي ده که نه، نو دویمه کرنسي چې موږ سره یو اس ډي ده نو دا موږ خیر ته لیکچرو کې دې باره غږېدل نو ځکه بیا دې کې بیا وایم چې دا مهمه خبره ده، تاسو دې نه غواړئ استفاده وکړئ ټریډینګ کې نو دا ضرور ده. تاسو کله ناکله یو اس ډي نیوز چې راشي دا که ښکته راشي هلته ایکس ای یو اس ډي هم جګ شي او یورو اس ډي هم جګه لاړه شي بره لاړ شي، نو هغه دا وجه چې دلته د اولنې پیر چې کومې کرنسیانو کې اولنې پیر یو اس ډي هغه به ښکته ځي که دا چیرې دلته نمبر ښکته راغی اکچوال کې، او که چیرې نمبر جګ راغی نو کومې کرنسي به بره ځي، که چیرې نمبر جګ خو یو اس ډي چې اول پیر یو اس ډي لکه دلته موږ وګورو یو اس ډي ولیکو نو یو اس ډي پیر چې څومره دی، مثال یو اس ډي جاپان، یو اس ډي جاپان، یو اس ډي کاناډا چې څومره پیر دی یو اس ډي چې اول سر کی هغه د نمبر جګیدو نو یو اس ډي چې سر کی دا دې کرنسیانو مارکیټ هم برځي، او که چیرې الته نمبر ټیټو نو یو اس ډي کرنسیان چې سر کی هغه مسرحت ځي، او د خلاف به څه کار کوي، خلاف هغه وخت کار کوي چې کله مثال یورو یو اس ډي شو مطلب دویمه کرنسي یو اس ډي نو به ال د شي ده کده دې کرنسي د یو اس ډي مارکیټ اکچوال ریټ ښکته راغی نو بیا به د ایکس یو اس ډي او یورو اس ډي به مارکیټ بره ځي، او که چیرې د دې نمبر بره راغی دې پیر نمبر بره راغی نو بیا به د یو اس ډي یورو اس ډي او د ایکس یو اس ډي یعنی دویم کې چې یو اس ډي لري هر کرنسي چې یو اس ډي لري دویمه نو هغه بیا به چه ځي نمبر کله بره هغه بخته ځي، او کله نمبر کتره هغه به بره مارکیټ ځي. صحیح شو. نو دا خیر یو ټریک و، دا یو ټریک طریقه ده چې تاسو باید د ځینو کنفیوز کیږئ چې دا موږ ته مثال مارکیټ کې خو دا نمبر ټیټ راغی اول د مارکیټ جګ لاړو یورو اس ډي والا، نو دلته باید ځان پوه کړئ چې دا مارکیټ دی او بل بعضې ځینو کې خلاف ځکه دی چې هغه کرنسي فرق کوي، ځکه چې موږ کرنسي اوله کرنسي چې کمې د هغې موږ پاور ښیو. نو دلته څه شو، نو دلته موږ سره دغه اکانومیک کلنډر موږ انشاءالله کلیر کې نو دلته تاسو بیا لاندې نیوز کتلی شئ، خو د اکانومیک کلنډر انشاءالله د دې باندې به پوه شوي دا ګوره ټومارو سبا باره کې ټول نیوزونه دي ګوره شیر کړل دي نو ایونټ سکیجول. نو نن چې دا جمعې ورځ ده، سبا چې دا بیا د چی ورځ ده، سبا بیا د شنبې ورځ ده، شنبه بیا مارکیټ بند نو ځکه ایونټ نشته ده سبا، او د راتلونکو 14 ورځو باره کې ټول معلومات درکړي خبرونه. نو راتلونکو 14 ورځو کې دا د مولا غوړه د مارچ یو د شنبه کې دا خبرونه دي، هغه ټیم کې دا خبرونه دي، دا په کوم ملک کې دي، دا په چاینا والا کې، چاینا کې خیر مونږ کارم نه کوو، هغه ضروري نه مونږ ته لاندې راځو ټول نیوزونه ته مونږ سره د راتلونکو 14 ورځو څومره نیوزونه دي تاریخ سره ورکړي. ګوره تاریخ ته راځو، ګوره اپریل 4 2023 کې دا نیوزونه دي، بیا لاندې چې راغلو دلته راغلو دې کې دا اپریل 5 باندې 2023 باندې دا نیوزونه دي. نو دا د راتلونکو 14 ورځو ته مخکې خبرونه کته شي کم نیوزونه دي، کم نیوز استفاده وکم، کم نیوز وخت کې سودا ونه کم نیوز وخت کې سودا وکم، کم ورځ باندې وکم ډیره سوداګانې، کم ورځ باندې کم سودا وکم، نو هغه ته د نیوز نم ته اندازه کولای شي. صحیح شو. ځکه چې کم وخت کې مطلب نیوزونه خطرناک ډیر، هغه وخت کې به ډیر ټریډونه مکو، ډیر کم نیوز نه استفاده وکړه، هغه لارج سایز گزاره هر ورګه خپل سټاپ لاس او ټیک پروفیټ ورک اتمن ترڅو ته لاس نه بچي. نو دا حساب سره څه کولای شي د اکانومیک کلندر نه څه کولای شي استفاده کولای شي. خا ان شاء الله دا فور ډیلی فکس ان شاء الله کلیر شو خلاص شو. بیا دې کوم پوینټ باندې پات شوی پښتنه سره کمنټ باکس او سم نمبر باندې او کوشش کوم تاسو پښتنه د زر جواب درکم او تاسو مشکل سم نظر کې دی شي حل شي. بیا هم تر بل لیکچر په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.